شېرګل تر زاړه توت لاندې رمه پنډه کړه. کېږدۍ ته یې وکتل. خور یې ولاړه وه. ورغی. وړانګې وویل نور کله خو به وختي راتلې. شېرګل غلی و. وړانګې وویل زه به ډوډۍ درته راوړم. د شېرګل شونډې وخوځېدې. زړه ته مې نه کېږي. وړانګې په حیرانۍ وویل سهار دې هم ګوله در پورته نه کړه، اوس د ماسپښین سیوری ړنګ دی. شېرګل یوه شېبه ودرېد او وروسته کېږدۍ ته ورننوت. بوډۍ پرته وه. نګور یې ماشوم ته شوله ورکوله. ماریا یې هم تر څنګ ناسته وه. شېرګل خیرن بالښت ته ډډه ولګوله. ماریا ته یې وکتل. د زړه دربا یې ډېره شوه. د کلیوال ځوان خبره یې په زړه کې راوګرځېده. که دې د هغې په لیدو د زړه دربا ډېرېږي نو میین یې. سر یې وځړېد. یو زیړ میږتون د زاړه لمڅي په وړیو کې نښتی و. ناڅاپه پر میږتون غوړ دسترخوان هوار شو. شېرګل پورته وکتل. خور یې په دسترخوان څو پاستي او یوه ډکه کاسه مستۍ کېښودې. شېرګل لا پاستي یوه ټوټه وربېله کړه. مستو ته یې وروړه. کله چې یې ګوله خولې ته پورته کوله ماریا ته یې پام شو. هغې ماشوم ته کتل. وروسته د دواړو سترګې سره وجنګېدې. شېرګل لاندې وکتل. کاسه یې ورپورته کړه. لا مستو یې غوړپ وکړ. کاسه یې بیرته پر دسترخوان کېښوده. ولاړ شو. خور یې پسې غږ کړ ډوډۍ دې ونه خوړه. شېرګل له کېږدۍ ووت. لاړ. د توت سیوري ته کېناست. دښتې ته یې وکتل. غونډۍ یې تر سترګو تېرې کړې. خوند یې ورنه کړ. هر څه یې پر زړه ولاړ و. ښه شېبه ووته. چورتونو په مخه کړ. په ذهن کې یوازې د ماریا څېره ولاړه وه. یو دم یې وخندل. خپل ورانه ته یې سوک ورکړ. له ځان سره یې وویل خوار سړی خړ یې سپی، خپله رمه دې پیایه. بیرته یې د ماریا سرې شونډې او سپین غاښونه سترګو ته ودرېدل. تنده یې تریو شو. سترګې یې ډکې ډکې کېدې. د کلیوال ځوان خبره ور په زړه شوه. که دې له زړه نه وته نو میین یې. یو دم یې غبرګ لاسونه غوږونو ته وروړل. شونډې یې وخوځېدې. توبه خدایه توبه. رمې ته یې وکتل. 4 ورځې مخکې ژوند ور په زړه شو. نه یې غم پېژانده او نه یې هم په چا پورې زړه تړلی و. ټوله دنیا یې یوازې په خپله کورنۍ کې لیده. د وریو حساب یې ټینګ نیولی و. منی به 1.5 میږې وپلورم. پیسې یې تر خولې تېرې دي. تر څړموني د کور ښه چالاو پرې کېدی شي. خدای مهربانه دی. میږې به وري پیدا کړي. هو رښتیا سږ کال بارانونه ډېر دي. ژمی به ګرمسیر ته ځو. واښه به ډېر وي. میږې او پسونه به غوښه ونیسي. د خپل زړه پیسې راته جوړولی شي. یوې میږې رمباړه کړه. شېرګل ورته وکتل. ورو یې وویل ته څه غم لرې؟ یو دم یې وخندل. لیونی شوم که څنګه؟ ولاړ شو. د توت یوې ټیټې څانګې ته یې لاس کړ. څو تور توت یې خولې ته واچول. خوند یې ورنه کړ. بیرته کېناست. دښتې ته یې وکتل. تر یوه ځایه خړه وه. وروسته د یوې اوږدې تراډې ولاړو اوبو غوندې ځلېدله. هوا دپه وه. ډېر لرې غرونه خوځېدل. بیرته یې سر وځړېد. پر خړه پایڅه یې تور میږتون روان و. میږتون یې د ښي لاس په ګوتو کې ونیو. سترګو ته یې ورنږدې کړ. میږتون پښې وهلې. یوه شېبه یې ورته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. کاشکې میږتون وای. خندا ورغله. میږتون یې پر خاورو پرېښود. میږتون منډه کړه. دا یوه پراته پسه د ټټر په سپینو وړیو کې ننوت. شېرګل یوه شېبه د ونې سیوري ته کېناست. وروسته یې سترګې درنې شوې. خوب ورغی. پټکه یې په څادر کې ونغاړه. تر سر یې کېښود. 2-3 ځله یې د یوې میږې ټوخی واورېد. بیا یې باڼه سره ورغلل.
لمر په لوېدو و. د کېږدۍ تر څنګ یو په دوړو لړلی سراچه موټر ودرېد. شېرګل د باندې ووت. په سپي پسې یې لوټه وویشته. دوو وسلوالو ته یې غېږ ورکړه. هغوی اوږدې ږیرې درلودې، په دوړو سپېره ښکارېدل. درې سره کېږدۍ ته ننوتل. بوډۍ په یوه کونج کې ناسته وه. په هاون کې بادیان ټکول. وسلوالو خپلې ټوپکې زړو بړستنو ته ودرولې. شاوخوا یې وکتل. بوډۍ یوازې وه. تر څنګ یې ماشوم لغتې وهلې. شېرګل په لوړ غږ وویل چای. یوه وویل ادې څنګه یې؟ بوډۍ سوړ اسویلی ویست. ښه یم، ژونده تېرېږي. شېرګل وخندل. انا ته اوس هم د زلیخا ځواني غواړې؟ نارینه وخندل. بوډۍ آونګ ټکولو. یوه میلمه شېرګل ته وکتل. په خندا یې وویل پرنګۍ چیرته ده؟ بوډۍ وویل پرنګۍ ولې بولې؟ سمه دمه مسلمانه ده. میلمنو وخندل. شېرګل وویل ودې نه لیده؟ چیرته؟ د باندې له تورسرو سره. میلمنو یوه بل ته وکتل. یوه یې وویل ترنغري خو یوازې 3 کوچۍ راګرځېدلې وې. شېرګل وخندل. یوه یې پرنګۍ ده. د میلمنو خولې وازې شوې. یوه یې وویل ډېره ازادي مو ورکړې. بوډۍ په خبره کې ورولوېده. ګلالۍ ده، چاته یې بد نه رسېږي. میلمنو وخندل. بوډۍ هاون ټینګولو. شېرګل وویل په مرکز کې څه کیسې دي؟ یوه میلمه وویل کراره بده ورځ، بېګا تیارې راغلې. 2-3 دورې یې وخوړې خو بمبار دې ونه کړ. دا بوډۍ شونډه وخوځېدې. شکر. شېرګل وویل پلار مې څنګه و؟ بوډۍ بله پوښتنه وکړه څه وخت راځي؟ یوه میلمه ځواب ورکړ غږ یې نه دی کړی. دا بوډۍ تندی تریو شو. داسې هم نه وایي چې کور ده ور ده، څوک جوړ دی څوک ناجوړ. 1.5 ورځې ووتې یو ورانغی. یوه میلمه وخندل. را بشي زړه مه خوره. بوډۍ سوړ اسویلی ویست. شونډې وخوځېدې. اولاد دښمن دی. دا وخت وړانګه کېږدۍ ته ورننوته. د میلمنو تر مخ یې یوه توره چایجوشه او 2 ګیلاسونه کېښودل. شېرګل ته یې وکتل. ورو یې وویل بوره خلاصه شوې ده. یوه میلمه وخندل. بوره پرېږده، پرنګۍ ته ووایه چې تیاره شي. د هاونګ ټنګا غلې شوه. د وړانګې رنګ والوت. شېرګل په حیرانۍ وویل ولې؟ د میلمه خندا زور ونیو. بیا یې نور به یې له شره خلاص شئ. شېرګل په بیړه وویل چیرته؟ اوس خو یې مرکز ته بیایو. بوډۍ د خبرو غوار ونیو. وژنه یې؟ خدای خبر. شېرګل په خبره کې ورولوېد. پلار مې غوښتې؟ هو. وړانګې خپل ورور ته وکتل. د هغه سر وځړېد. نجلۍ چیغه کړه نه. یو دم یې منډه واخیسته. له کېږدۍ ووته. بوډۍ وویل زه به مې زوی ته ووایم. میلمنو په حیرانۍ ورته وکتل. د بوډۍ شونډې وخوځېدې. تاسې نشئ بیولای. شېرګل وویل انا تا ته خو مې پلار معلوم دی. هغه بوډۍ په خبره کې ورولوېده. هغه زما خبره مني. یوه میلمه وویل حاجي خدای نور غوښتې ده. د شېرګل غونې زیږه شول. بوډۍ غلې وه. شېرګل په زوره وویل ورته ووایه چې تیاره شي. د وړانګې د ژړا غږ پورته شو. یوه میلمه 2 ګیلاسه ډک کړل. چوپه چوپتیا شوه. یوه هم څه نه ویل. کله کله به د وړانګې د ژړا غږ اورېدل کېده. ښه شېبه ووته. وروسته ماریا کېږدۍ ته ورننوته. په کونج کې ایښې تاو شوې عسکري دریشي یې ور واخیسته. بیرته د باندې ووته. بوډۍ پسې غږ کړ ته به چیرې نه ځې؟ د وړانګې ژړا زور ونیو. شېرګل په زوره وویل دریشي دې نه اغوندي، خطر لري. یوه میلمه د تایید په علامه سر وخوځاوه. شېرګل خپلې انا ته وکتل. په ناامیدۍ یې وویل موږ څه نشو کولی. ماریا ورغږ کړ راځئ.
بوډۍ په بیړه له کېږدۍ ووته. مېلمانه ولاړ شول. لمر لوېدلی و. لویدیځ ته پرتې تار تار وریځې سرې وې. لرې غځېدلي غرونه تور ښکارېدل. وړانګې ژړل. بوډۍ او د هغې نګور هم خوابدې وې، خو ماریا زړورې خبرې کولې. په څېره کې ویره نه وه پرته. شېرګل غلی ولاړ و، سپي غپل، یوه سیرلي ټوپونه وهل. وسلوال په موټر کې ناست و. ماریا اغوستي کوچیاني کمیس ته اشاره وکړه. ورو یې وویل: ستا کمیس مې راسره یووړ. وړانګې کوکه کړه. ماریا د ماشوم مور ته مخ ور واړاوه. شونډې یې وخوځېدې. بنګول ته وګوره، ښه شوی دی، نرم خوراک ورکوه. کوچۍ خپلو سترګو ته ټکری ونیو. بوډۍ غلې ولاړه وه. اوږدې لرګینې تسبې یې اړولې. ماریا حرکت وکړ. د شېرګل د زړه دربا ډېره شوه. وړانګه د خپل ورور مخې ته ودرېده. سترګې یې سرې وې. په خواره خوله یې وویل: لالا. شېرګل غلی و. ماریا د شا په سیټ کې کېناسته. د موټر د ماشین غږ پورته شو. د شېرګل پښې ولړزېدې. په سترګو یې تیاره راغله. یو دم یې منډه کړه. د موټر تر مخ ودرېد. مخکینۍ دواړه دروازې خلاصې شوې. سپی تر موټر راګرځېده. غپل یې. وسلوال کښته شول. دوی په حیرانۍ شېرګل ته کتل. شېرګل ور مخته شو. شاتنۍ دروازه یې خلاصه کړه. ورو یې وویل: کښته شه. ماریا په موټر کې ناسته وه. یوه وسلوال وویل: ته داسې نشې کولی. شېرګل چیغه کړه: کښته شه. وسلوال د ټوپک ګېټ کش کړ. شېرګل برګ برګ ورته وکتل. د ټوپک میل کښته شو. وسلوال وویل: دا به دې په خیر نه وي. بوډۍ په خبره کې ور ولوېده: خدای کوم رانه بوتله. وسلوال شېرګل ته وکتل. په غوسه یې وویل: دا حاجي خدای نور غوښتې. د ماریا شونډې وخوځېدې. زه ورسره ځم. وړانګې په غریو کې وویل: لیونی یې؟ شېرګل چیغه کړه: هغوی به دې ووژني. ماریا وویل: خو زه تاسو ته جنجال نشم جوړولی. شېرګل لاس ور وغځاوه. تر مټ یې ونیوله او له موټره یې ښکته کړه. یوه وسلوال وویل: ښه دې ونه کړل. شېرګل مخ واړاوه. لاړ او د توت لاندې کېناست. موټر یوه شېبه ولاړ و. وروسته یې حرکت وکړ. ښځې کېږدۍ ته ننوتې. د ماشوم د ژړا نری غږ اورېدل کېده.